زموږ حمایت لپاره لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې رات سوره کې د 10مه سوره ته 13مه آیه کې وایي چې لکل اجل کتاب او هر زمانه ته موږ وحی را لېږلی دا کتاب مو را لېږلی دی. په نومونو باندې صرف 4 دانې په قرآن کې ذکر شوي دي: تورات، زبور، انجیل او قرآن. تورات موسی علیه السلام ته نازل شوی دی، زبور داود علیه السلام ته نازل شوی دی، انجیل عیسی علیه السلام ته نازل شوی دی او قرآن چې آخرین وحی ده محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دی. ټول وحی مخکې د قرآن نه چې آخرین وحی ده راغلي دي هغه یو خاص ګروپ د خلکو لپاره او د یو خاص مدت لپاره وی چې هغه پیغام باید عملی شوی وي. اما ځکه چې قرآن آخري او نهایی پیغام دی نو یوازې عربان او مسلمانانو د لپاره نازل شوی نه دی بلکې ټول انسانیت له نازل شوی دی. په قرآن کې په جلا ځایونو کې ذکر شوی ده. په سوره ابراهیم سورت 14 آیه 1، په سوره ابراهیم سورت 14 آیه 250، سوره بقره سوره 2 آیه 15، سوره زمر سوره 19 آیه 140. په زیاتو ځایونو کې ویل شوي دي چې قرآن یو کتاب دی چې ټول انسانیت لپاره را لېږل شوی دی. د دې لپاره چې قرآن ټول انسانیت لپاره نازل شوی دی نو تنها مسلمانانو او عربانو ته نازل شوی نه دی ځکه چې قرآن آخرین وحی ده نو ټول انسانیت لپاره را لېږل شوی دی، تنها مسلمانانو او عربانو ته راغلی نه دی. نن بیل په نظر کې نیولو او که هندستان کې ژوند کوي او یا امریکا کې یا یوکې کې یا سنگاپور کې او یا پاکستان کې یا سعودي عربستان کې او یا کاناډا کې تاسو باید آخرین پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم تعقیب کړئ او آخرین پیغام چې قرآن پاک دی ور باندې ایمان راوړئ. غواړم چې خبرې مې د قرآن په آیات سره ختم کړم. سوره نحل سوره 14 آیه 115 چې وایي: ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ټول خلق د الله لار په طرف دعوت کړئ په هوښیار او ښکلي دعوت سره او ور سره په ښه طریقې او مهرباني باندې بحث وکړئ.